بسم الله الرحمن الرحیم د زنانو د نارینو په موس کې څه فرق دی. ډیره مهمه او ضروری ویډیو ده. څنګه چې دا ویډیو د زنانو لپاره مهمه ده دغه شانتي دا ویډیو د نارینو لپاره مهمه ده. ځکه چې ډیر شي زنانه داسې چې هغه منځکل ارکان ادا کوي نو په هغه کې هغه د نارینو طریقه اختیاري او دغه شانتي ډیر شي نارینه داسې دي چې هغه چې کنه د موس ارکان ادا کوي نو په هغه کې هغه د زنانو طریقه اختیاري. حالانکه ظاهره خبره ده چې څنګه د انسان د نارینه چې کوم جنس دی هغه الګ دی دغه شانتي د زنانو جنس الګ دی. ظاهره خبره ده زنانه د پردې شه دی د چې څنګه عام پرده کې دغه شانتي په مانځ کې چې کوم ارکان ادا کوي نو د هغه هم پاغي کې هم د پردې خیال ساتي. په دغه وجه باندې د زنانو چې کوم حیت دی د نماز د موز هغه الګ دی او د نارینه الګ دی. باقي د موزونو چې کوم موزونه دی هغه پنځه مونږ څنګه چې په نارینه فرض دي دغه شانتي په زنانه فرض دي او نو ټول مصالح یو شانتي دي. لیکن د موس چې کوم طریقه ده د کولو طریقه په دې کې لږ فرق دی. راځو به مسلې طرف ته تاسو ټیم رضای کوم دواړو طرف ته په سکرین باندې تاسو ته په نظر باندې مکمل خاکه په نظر راځي. لیکن زه بیا هم تاسو سمجھاوم چې تاسو ته مسله بالکل په سمجھ کې راشي. دې طرف ته د نارینو چې کوم خاکه ده د ارکان ادا کول او دې طرف ته د زنانو خاکه ده په دې کې چې کوم باندې کراس نشان لګول دا غلطه طریقې ده او چې کوم باندې سیده نشانه لګول نو دا صحیح طریقې دي. سمجھ کې خبر راځي. راځو اول زنانه بسنګ کې سچل کې اول خو بدا چې کله د موس ارادو کې دا به خپل د پوره جسم پردو کې صرف چهره به کولاو کې دا لاسونه به کولاو کې او خپې به کولاو کې باقي پوره جسم با په پرده کې په دوپټه کې پټوي په جسم په کپړو کې به پټوي. کچري اخته یا نور د دې درې زینو نه علاوه یعنی د چهره نه علاوه د لاسونو نه علاوه د خپو نه علاوه د جسم نور زی اخته شو یا نور زی د سی کولاو شي او یاد وساتئ په دې کې بیا موږ دکېږي په کار د چی زنانه خپل د پوره پردې اهتمام وکړي. بیا ظاهره خبره ده ډېر شي نارینه داسې چې هغه پین شیټ وغیرہ واچي نو د هغې ظاهره خبره ده چې کله سجدې لاړ شي نو بیا د هغه پین شیټ هغه لږ کولاو شي نو د هغې په ذریعه باندې د هغو چې کوم ستر دی هغه کولاو شي. یاد وساتئ د نامه د لاندې نوالي کته د زنګونو د لاندې ګوري دا د نارینه ستر دی. که چېرې په دې کې لږ ونې زم کولاو شي نو دې سره بیا مونځ نه کېږي. پکاردار چې شرعي حوالې سره شلوار قمیص یعنی قمیص شو دغه شانتي پرتوک شو داسې اچوي نو په دا یو هلکه لباس هم دی د هغې نه علاوه همغه تاسو بس مشکلات هم نه وي. بهرحال راځو اولنې دغه طرف ته یعنی اوس مثال طور پر چې کله تاسو مانځه ته ودرېږئ زنانه خپل د پردې اهتمام یې وکړو مکمل نو بیا چې کله مانځه ته ودرېږئ نو اول به څه کوئ چې بالکل قبلې طرف ته ودرېږئ. خپې به بالکل قبلې طرف ته وي داسې ټیډه میډه به نه ږدئ بالکل قبلې طرف ته هغې کې صحیح طریقې هم خولي غلطه طریقې هم تاسو ته دواړو طرف ته په نظر راځي. بیا د هغې نه علاوه ظاهره خبره ده چې کله بیا تاسو نیت تړئ او الله اکبر وایئ نه نارینه چې کوم دی هغه به دیزې په لاس اوچتوي د غوږونو دا کته ځای څخه نږدې پورې دا ګوته اوچتوي یعنی دیزې پورې به لاس اوچت کړي او نارینه دا به نارینه دیزې پورې اوچتوي او زنانه چې کوم دی هغه به د سینو پورې لاس اوچتي. دواړه طریقې خولي دي چې کوم صحیح طریقې دي تاسو کتئ شئ. بیا چې کله تاسو لاس تړئ نو زنانه چې کوم ده هغه به د سینې له پاسه لاس تړي. دا د دې پردې لپاره ضروري ده چې هغه د سینې له پاسه لاس تړي دغه شان هغې کې صحیح طریقه خول غلطې طریقې خولي او نارینه چې کوم دی هغه به د نامه د لاندې لاس تړي په هغې کې صحیح او غلط طریقې دواړه ښودلې شوي دي. دا چې کله په قیام کې تاسو درېږئ دغه طریقه ده. بیا چې کله رکوع راځئ نو دواړه طریقې خولي نارینه چې کله قطع کېږي نو بالکل داسې به رکوع له لاړ شي نو بالکل سیده به وي بالکل دا ملای نه دا بالکل سیده وي یعنی بالکل داسې ډېر به هم نه قطع کېږي یا ډېر به هم نه بره کېږي بالکل داسې چې ملای بالکل سیده وي. په هغې کې غلط طریقې هم خولي او سیده طریقې هم خولي. دغه شانتي د زنانو طریقه یعنی زنانه به نه بالکل داسې کېږي نه بالکل زیات قطع کېږي څنګه چې نارینه قطع کېږي بالکل درمیانه داسې به قطع کېږي. په هغې کې صحیح طریقه ښودلې شوې ده. سمجھ کې مو خبر راځي. بیا به د هغې نه علاوه چې کله د رکوع نه پاسې نو بیا به ډایرکټ نه ځئ بلکې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دا به وایي لږ به ودرېږي بیا به سجدې ته ځئ. ډېر شه خلک ډایرکټ سجدې ته ځي نو یاد وساتئ دا یو الګ رکن دی. سمجھ کې مو خبر راځي. دا ادا کول فرض دي ضروري دي چې بیا سجدې ته لاړ شي نو سجدې څنګه دا دواړه لاسونه به کېدوئ او په میز کې به سر کېدوئ. دواړو طرف ته طریقې ښودلې شوي دي. د نارینه چې کوم طریقه دغه ده چې دا څنګلې به لرې وي بالکل کولاو به وي او په میز کې به خلا وي داسې نه چې بالکل چپکا وي او شاته چې کوم خپې دي هغه به داسې ودرېږي او دا شانتې سجده به وکړي بالکل اوچت به وي او شاته چې کوم مقعد دی هغه به اوچت ساتي. دا د سجدې طریقه ده د نارینه. دغه شانتې د زنانه طریقه دغه ده چې هغه ظاهره خبر دغه سجده کې خپل د پردې خیال ساتي. د نارینه په شانتې بالکل شاته مقعد نه اوچتي یا دغه شانتې دا چې کوم لاسونه دي دا به نسي کولاوي بالکل دا لاسونه دا مټې دا به بالکل د خېټې سره بالکل چپکاوږي څنګه چې به دې کې طریقه خوله بالکل ځان به راټول کړي داسې به سجده کړي.
سمجھ کې خبر راځي او شاته چې مقاد دی غو نو چتي بالکل په میس کې بخلانه بریدي ځان بالکل راټول کې دغه شان سجده بږي او شاته خپې هم نو چتي بلکې د خپې به یو طرف ته سیو باسي په دې تصویر کې به تاسو په نظر راځي دا د سجدي طریقه ده د نارینه او د زنانو طریقه بهرحال بیا چې کله تاسو سجده کوئ بیا چې کېنئ کچري تاسو د دوالو سجده میس کې ناسته شي یا دغه شانتي قاعده اوله شي قاعده اخیره شي کله تاسو کېنئ نو کې ناستو طریقه دغه ده چې نارینه د کې خودلې شوی ده چې نارینه به چې کوم چپ خپل دا به بچاو کې دغه لپاسه وکینی او خیخ په چې کوم دغه به د ګوتو په ذریعہ باندې داسې ودرې دا د ناسي طریقه ده او دغه شانتي چې کوم زنانه دي نو هغه به په خپل پاسه نه کینی بلکې د خپې په دواړه طرف ته یو طرف ته وباسي خې طرف ته وباسي او مقعد بکته پسمه کینی نو صحیح طریقه دغه خودلې شوی تاسو په سکرین باندې په نظر راځي نو دا د زنانو د نارینو چې کوم د موز د ارکانو ادا کولو چې کوم صحیح طریقه وا هغه تاسو مخې ته ما بیان کړی چې په دې کې څه فرق دی امید کوم چې دا فرق مو سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته